Assalamu alaikum. Oh, my friend, how are you, my friend? Bakhair. What is your name? Moshole. Moshole? Oh. You understand English? نه په انګلیش دې نه پیازم پښتو یای پښتو د افغانستان او د پاکستان میچ وسو ډیر ښه میچ وای خو دا کله باندې معلومات راکړه مشوره صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ولا د افغانستان او د پاکستان ښه میچ وسو د افغانستان بالران ماشاءالله دې بیخي ښه ودرېدل بیخي ښه بالونه وکړو ډېر ورچې خوشحاله یو ډېر خوشحاله کړو خو خیر دا خو لوبه ده کله یوې خواته ځي کله بلې خواته ځي نو بیخي ښه لوبه وکړه تاسو ډېر ځینې خوښ یاستئ د افغانستان لوبغاړو ولا بیخي د افغانستان لوبغاړو چې دومره خوښ یو چې بیخي زیات و چې خوښ یو او ډېر یې سخت خوشحاله کړو نو اخري دوه بالونه و بس نو دا د الله تعالی بس پرېکړه وه د دوی په ګټه باندې تمام سو نو بله ورځ مخکې ما یوه ویډیو ډکه کړې وه دغه د افغانستان کداریانو ته اتلانو ته بیا ما د خاشه غول پکې خوړلي وو خو بیا دغه د فیسبوک والو دغه د هغو والو دغو بیا یم وخت تر ما زیات غول خوړلي مو زه ورته په کړي بلچو باندې خوړلي کمنټونه غلط کمنټونه کړي وو ولا کمنټونه غلط کمنټونه کړي وو نو دا انسان د خطا سي که نو دوی بیا یم وخت تر ما زیات غول خوړلي وو او بیخي نن دومره ښه لوبه له پاکستان سره وسوه چې بیخي د ضد میچ و ماشاءالله یعنې که یې وګټلو موږ ډېر خوشحاله یو چې ډېره ښه لوبه وکړه او ډېر ښه ودرېده بیخي موږ دومره خوشحاله سو دومره ښه لوبه ورسره وکړه چې تر اخري سلګۍ پورې ورسره وجنګېدل الحمدلله په هر وخت کې باید دوی دغه تکړه شي او دغسې ښه بالونه وکړي او دغسې وړو بالران وځلیږي او بیټسمنان وځلیږي او دغسې کوښښ وکړي شمشان دې پیدا شي شمشان دې غلو وړي هغه څنګه رسو شمشان دې پیدا کړو که دې نه پیدا ولا هغه شمشان خو په هغه وخت کې زه ډېر جذبې اخیستی وم غلو وړي وی وپیدا سوه د یوې انشاءالله معلومات سوی د خو راوړی لعنت دا دوه غلو درغلي وو که یو غل درغله ولا که زه په کرکټ باندې په هغه وخت کې په کرکټ لګیا وم بیټسمنانو چې ډېرې غټې غټې غلطیانې کېدلې یعنې دوره غلطیانې کېدلې چې زما سوابه غټ کار ورته پرېښی Thank you. very much